د شاعرانو درې پاڼې قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو په سلامونو احتراماتو مو هرکلی کوم. الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ او د صحت په کلیو کې مو نغښتي وئ. قدرمنو ملګرو، نن موږ راغلي یو د خوست ولایت د دغیو سیمې ته، چېرته چې زموږ ګران ملګری شاهین الله شاهین صاحب اوسېږي. راځو د شاهین صاحب څخه به څو ښکلې ښکلې غزل اورو او تاسو سره به یې شریکوو. شاهین صاحب، زموږ د شاعرانو درې په پاڼه کې درته ډېر زیات ښه راغلاست او هرکلی وایم، ستړی مه شه. مننه پاچا صاحب، ډېره مننه چې دلته راځئ، زموږ پوښتنه کوئ. سلامونه ټولو ملګرو ته او مینه، تمه ده چې ټول به روغ وي. ډېر زیاته مننه شاهین صاحب محترم. زموږ خو دغه وړوکی شانته پروګرام دی، نه مسافر او وطنوال ملګري مو په هغه شیشه باندې ویني. راځو په لومړیو کې یو غزل درڅخه اورو، بیا به مخکې ځو. ولې نه، خو مسافر ورونو ته ځانګړی سلام. نو غزل څه داسې دی چې په دې ولس کې چې د حورو کیسې زور واخلي، په دې ولس کې چې د حورو کیسې زور واخلي، پردي سنګر ته مو په ټیټه بیه نور واخلي. څوک چې په دې وطن کې بل اور ته تودېږي نو څوک چې په دې وطن کې بل اور ته تودېږي نو زه باوري یم چې لمنې به یې اور واخلي. او له دې نه وروسته که مړ کېږم نو مړ دې شم، له دې نه وروسته که مړ کېږم نو مړ دې شم، زما واده کې چې زما د کشکور واخلي. مننه. له دې نه وروسته که مړ کېږم نو مړ دې شم، زما واده کې چې زما د کشکور واخلي. هغه مغرور سړي ته ووایي چې یار دې ویل، هغه مغرور سړي ته ووایي چې یار دې ویل، په ژېړو پاڼو کې د یو عکس ضرور واخلي. او شاهین مړ کېږي بیا به وروسته پښیمانه وي، هغې ته ووایي په بل زړه کې د کور واخلي. څه زبردست دی. واه شاهین صاحب محترم، ډېر زیات مننه. بله ښکلی غزل مو درنه واورو. شاهین صاحب، که دا راته ووایي چې څومره وخت کېږي چې تاسو د شعر میدان ته راغلي؟ ولا نو نه پوهېږم چې مونږ اوسه زه داسې نه وایم چې ما شعر لیکلی دی، نو تقریبا د شعر په نوم چې سپینې پاڼې توروو 5-4 کاله به کېږي. اخه ډېر وخت هم کې شاهین صاحب، نو څومره شعرونه به دې لیکلي وي، تعداد یې درته معلوم دی یا نه؟ والا تر ډېره د چا په اصطلاح هغه کتابچه مې نه ده کتلي، نو تر 200-250 به وي. ښه، ډېر ښه. نو دې کې ډېر اکثره بیا داسې وي چې هغه هسې یو یادګار وي که نه، د شعر په نوم څه لیکل شوي وي. نو زه اوس هم داسې نه وایم چې دا د ټول شعرونه وي، نو د شعر په نوم یو څه دي. ښه نو شاهین صاحب، ډېر زیاته مننه. نو مینهوال به دې په تمه وي چې ستاسو د خولې خواږه غزل واوري، نو غزلونه به درڅخه اورېر شم. مننه. دا یو نوی شعر دی چې ړوند شومه رڼا په دیوالونو کې ساتي، ړوند شومه رڼا په دیوالونو کې ساتي، ظلم کوي تا په دیوالونو کې ساتي. ارامه شه د زړه دښتې ته واخله پکې ساه، ارامه شه د زړه دښتې ته واخله پکې ساه، څو به د بابا په دیوالونو کې ساتي. او دا خلک د زړونو غمي اچوي په زنګ، دا خلک د زړونو غمي اچوي په زنګ، دا خلک ښکلا په دیوالونو کې ساتي. او جونې چې د سترګو په وهلو شلک پوهې، جونې چې د سترګو په وهلو شلک پوهې، خپل غرور یې بیا په دیوالونو کې ساتي. او زه خو نو شاهین یمه دا نه لري امکان، زه خو نو شاهین یمه دا نه لري امکان، تا څنګه له ما په دیوالونو کې ساتي. ډېر عادي دی. دا نوی شعر. څه زبردست و. نور هم درڅخه اورو، مسلسل څو غزل مې درڅخه اورو. مننه. تا ته یې څه ګټه ده، ته څه پرې کوې سینده، تا ته یې څه ګټه ده، تا ته یې څه ګټه ده، ته څه پرې کوې سینده، غربت وهلي خلک ولې ډوبوې سینده. تا ته یې څه ګټه ده، ته څه پرې کوې سینده، غربت وهلي خلک ولې ډوبوې سینده. او اوس به دې نه کوم له دې شوره ګیلې سینده، اوس به دې نه کوم له دې شوره ګیلې سینده، زه خپله ګرم وم چې مې تا ته کړې ټپې سینده. څه زبردست دی. زه خپله ګرم وم چې مې
اوس به دې نه کوم له دې شوره ګیلې سینده زه خپله ګرم وم چې مې تا ته کړې ټپې سینده او خدای به دې وچ کړي لارې پرېږده مسافر راغلل خدای به دې وچ کړي لارې پرېږده مسافر راغلل د کور ولا به یې کوي درته خیرې سینده خدای به دې وچ کړي لارې پرېږده مسافر راغلل د کور ولا به یې کوي درته خیرې سینده او ما ته د مور د ناز څپېړه مخ ته ودرېږي ما ته د مور د ناز څپېړه مخ ته ودرېږي چې سره وجنګوي خپل منځ کې څپې سینده وروستی سلګۍ یې زما نوم و ګوره ور به شم وروستی سلګۍ یې زما نوم و ګوره ور به شم خیر دی ما مه ډوبوه مړه مې د ادې سینده او زه خو لاره مې پرېږده زه شاهین نه یم چې والوځم مخ ته دې نیسمه معصومې سپارې سینده یو بل شعر چې که مړ نه شم نو یو څو کیلو خو کم شم که مړ نه شم نو یو څو کیلو خو کم شم چې رایاده شي زه داسې بله رقم شم چې د زلفې په مخ څو پورې کږې وي امکان نه لري چې زه لارې ته سم شم چې د زلفې په مخ څو پورې کږې وي امکان نه لري چې زه لارې ته سم شم او زه په هر ځل ارمنجنې چیغې اورم زه په هر ځل ارمنجنې چیغې اورم بیابانه خاموشۍ ته دې چې تم شم او د وجود وینه مې داسې راته وایي د وجود وینه مې داسې راته وایي قیمتي به شم که رنګ یې د قلم شم د وجود وینه مې داسې راته وایي قیمتي به شم چې رنګ یې د قلم شم او خو بیا هم شهین ته نه ور په خوله کېږې ښه پوهېږې چې مغرور مړ به هم شم ښکلی موسم تیر شي ریبار رانه شي خوند نه کوي ستاسو له باغه یو انار رانه شي خوند نه کوي نو چې ته قصدن په موټر ځان ووهې ښه ژوبل شي او چې پوښتنې ته د یار رانه شي خوند نه کوي زما د کور دننه شته چې ورته خوښ یم خو د امن سیوری چې تر ښار رانه شي خوند نه کوي زما د کور دننه شته چې ورته خوښ یم خو د امن سیوری چې تر ښار رانه شي خوند نه کوي چې تا خپل وږی نظر هر ځای اچولی وي هی خو چې هغه په یوه لار رانه شي خوند نه کوي دلته په هر سړي د خپلې برخې ظلم کیږي دلته د کار سړي په کار رانه شي خوند نه کوي او دا څوم کال دی چې د خپلې کوژدې داد راکوي شهینه سږ کال دی چې وار رانه شي خوند نه کوي شهین محترم ډېر زیات مننه اباد اوسئ چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړو زموږ وختونه مو مننه ډېر زیاته مننه ډېره مننه موږ وخت یې تاسو سره قیمتي شو ډېره مننه د شاعرانو د پاڼې قدرمن لیدونکو اورېدونکو دا وه د شاهین الله شهین صاحب سره مرکه تر هغې چې موږ د بل شاعره په ځو نو تر هغې در څخه اجازه اخلو الله پامان